یو سړي د الله د رسول دروازه وټکوله. نبی اسلام خپل بیبي ته دا څوک دی دا کس؟ و یا رسول الله زما رضاعي ورور دی. وی انظرنا من اخوانکن، لږ سوچ کوئ ستاسو وروڼه څوک دي؟ فانما رضاعة من المجاعة، رضاعت خو هله ثابتېږي چې وړوکی ماشوم په 2 کالو کې دنه د یو زنانه پی وروي، هله رضاعت ثابتېږي. د غټانو خلکو رضاعت نه ثابتېږي، دا په وړوکوالي کې رضاعي. لیکن د الله نبی په دې مقار شو انظرنا من اخوانکن، ښه سوچ کوئ ستاسو وروڼه څوک دي. هر سړی د ورور په نوم مه راداخلوئ کور ته، هر سړی د ماما او د کاکا په نوم باندې کور ته مه داخله وا. ستا په کمره کې د بل سړي څه کار دی؟ بیٹک کې به سړی کینی. زغه بډایګانو ته ویم کبي بډایګان زموږ سره په خطبه کې کوم شریک دي، دا بډایګان په یو خپه باندې په دې کلو کې ګرځي او دا خبره کوي چې زه خپل زوی له خزه ګورم، خپل وسیله خسته جنې ګورم. زموږ سره په کوټکی کې مدرسه د روزانه په گاډه ولاړی. اوس ما پابندي لګول تعالی مدرسه کې، مدرسو کې بدا تحقیقات تاسو نه کوئ، دا ټیسټونه د دې زنانو کورونه به تاسو ته موږ وښیو چې آلته لاړ شئ، دا زنانه تاسو ګورئ، دا زموږ مدرسه دې دپاره نه ده. روزانه ګاډی ولاړي، ښځې راغلي خوښۍ له راغلي، همدغه بوډۍ چې په یو خپه باندې په دې ټولو علاقو کې ګرځي او خپل وسیله ښځه خوښوي یا زوی له ښځه خوښوي، دویمه ورځ باندې همدغه بوډۍ د دې ګور خلاف بیا دا نوسی چې وایي زه ستر کوم، دا جنۍ چې وایي زه د مدرسې نه فارغ یم زه به ستر کوم، دا زوی چې د خپلې مور ته وایي زما ښځه به ستر کوي، همدغه زړه بوډۍ چې کوم ده چې په خوله کې یو غاښ نشته، دا ورته وایي ته ما باندې خپلوان بندې، ته په ما باندې رشته داران بندې، ته زموږ رشتې خرابې، زما د تره زامن په ما باندې بندې، کور را باندې اور کې، زما د کفن او د تختې او د دفن دپاره کوم خلک راځي هغه را باندې بندې. همدغه زړه بوډۍ داسې وایي او دا بوډا هم دا ګانګوړې وایي. دیو نربانو څنګه چې قرآن دغه تیارېدل پکار. نبی صلی الله علیه وسلم ایاکم والدخول علی النساء، خبردار ځان ګوره په ښځو باندې مه نه داخلېږئ پردو ښځو باندې. سړي وی ارأیت الحم یا رسول الله، د لیور باره کې څه خیال دی؟ وی الحم الموت، د لیور مثال د مرګ دی. دا اوږده مسله د کتابونو کې عام هغه خلک چې ستا په کورونو کې دننه اوسېږي او اختلاط په طریقه باندې اوسېږي، اکثره مسایل دغه نږدو خلکو نه جوړېږي، ځکه په هغې باندې حسن ظن د لیور سره وراندار ځان له سفر کول دا په شریعت مطهره کې ناروا، ځان له ګاډي کې لیور سره کېناستل د وراندار ناروا، په یوه کوټه کې دننه د وراندار او د لیور خلوت کول دا ناروا. اوس خو دا مې یاد ساته چې عمرې له زنانه ځي هم په دې طریقه باندې ځي، یوازې ښځه عمرې له هم ځي، یوازې ښځه به د دې ځای نه بودو، یو بوډا به ورسره 4-5 ښځې وي او هغه یو بوډا په مخه کې ورته ایرپورټ ته بیا ورسوي او دغه ځای نه به ښځه یوازې روانوي. دا قسم حجونه هم راغلي، دا قسم عمرې هم راغلي، هغه فرض پرده چې کومه ده هغه د هغې حته کوش. دې وجه نه کله چې موږ د الله او د رسول پرده ماته کړه، الله رب العالمین موږ له سزا راکوي، موږ له به سزا راکوي. موږ هغه مسلمانانو ته وایو چې هغو د الله سلطه ورکړې ده، د هغې له الله حکمراني ورکړې ده، هغه مسلمانانو ته وایو چې دا خلک بند کړي، دا کوم بهر ته راوتي دي میرا جسم میری مرضی والا کوم خلک چې بهر ته راوتي دي دا پابند کوي، دا جسم د الله دی، که په دې جسم کې تا ورانې وکړو الله به درله سزا درکوي. د الله نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي لعن الله الواصله والمستوصله، کومه زنانه چې د خپل ویښتو سره نور ویښته لګوي په هغې د الله لعنت. لعن الله الواشمه والمستوشمه، كما خدج خالونه لګي پاغي د الله لعنت. دا د الله نبی فرمایلی ک میرا جسم میری مرضی وی، نو دا خبر ولی رسول الله کړه چې ته په مخ باندې بداغ نه لګي الله بدل سزا درکې. دا خبر ولی رسول الله کې چې خپل وختو سره نور وخت ملګوا الله د الله طرف نه لعنت ده. ک میرا جسم میری مرضی والا ټکه صحیح ده، ولی د الله رسول وی زنانه به د خپل ورزي نه نری کوي د خایس د فاره. ک میرا جسم میری مرضی والا خبر ټیکوي، نو ولی د الله رسول وی زنانه بخبل غاخونه نتراشي چې دا کولاو شي، په دې د الله لعنت ده. دینه معلومیږي جسم به الله کو مرضی به الله کی، دا د څه زمارونو دا جسم موږ را کړی الله ده، دا بل مرضی د الله د مرضی مطابق چلیږي. یو زنانه وا هغه کوجدن شو، د واده ته نږدې شو، طبي پیراله سخت بیمار شو، د وخته د سر ټول وګرځیدل. نبی صلی الله علیه وسلم مور رااله یا رسول الله زما لور د واده نږدې ده او وخته ټول وګرځیدل، گنجای دا نو وسول نقلی وخته ولا ګومه، ځکه دا خو واده ته مشکل جوړیږي، ځکه خاون خدا خد طلاقی چې وخته نشته. نبی صلی الله علیه وسلم وخته بنه لګیدلی د څه خدا چې واده یوران شو، رشته یورانې دله، خاون طلاق ولا هم محمد صلی الله علیه وسلم فرمایي نقلی وخته بنه لګي. یو زنانه په عیدت کې و په عیدت کې سترګې خراب شوي، مور رااله یا رسول الله زما د لور سترګې خراب شوي دي او څه دوايي پکې موږ واچو او خو هغه خسته ده مزیدار سترګې به خسته ښکاره کېږي، نه داسې دوايي به هم نشي، دا ناروا ده.
په عیدت کې داسې خایست ولا دوایي اچول چې هغه مخ نه چمک راوباسي یا د سترګو خایست زیاتوي لکه د رنجو په طریقه علاج کول دا په عیدت کې ناروا دي. عائشه صدیقه وایي زما استاد مور و د پردې نه مخکې زه سړی لیدلی یم صفوان بن معطل السلمي و د پردې نه پس هغه زما مخ یو ځل ولیده او داسې ویل چې انا لله و انا الیه راجعون. بیا زه په کجاوه کې ناست وم او په کجاوه کې به خلکو کوزولم خېجولم د کجاوې نه بغیر به زه نتلم. د نبي علیه السلام د ښځو بولخې چې وي لوپټې هغو به م ستر کاوه. نن زما استاد لور نوم عایشه ده خو د عایشې مطابق عمل نشته دی. زما استاد لور نوم حبیبه ده خو د حبیبی ده طریقې مطابق عمل نشته. زما استاد لور نوم فاطمه ده لیکن د فاطمه چې کوم سنت او دغه کومه طریقه و دا زما استاد لور نه ده. ډیرو کورونو کې د عائشه او د فاطمه په نوم جنکه شته. فاطمه هغه جنۍ وه رضی الله عنها چې دا د حسن او د حسین مور وه. کله چې وفات کېده علي ته فرمایلی و چې زما بدن د الله نه علاوه او ستا نه علاوه هېڅ چا نه لیدلی ګورې ما له به غسل ته راکړې دا زما وصیت دی. علي وله غسل ورکړه دومره ستر او دومره حجاب. بیا یې فرمایلی زما جنازه به د ورځې نه وباسئ شپې به زما جنازه وباسئ. دا فاطمه ده رضی الله عنها. زما استاد ښځې نوم فاطمه او عایشه ده او زما استاد لور او د خور نوم فاطمه او عایشه ده. بیا وایي کټ به داسې نه وباسئ کټ د پاسه به داسې لختې واچوئ د لختو د پاسه به څادر او کمبل واچوئ چې زما دا لاش د هغې پیړوالی او نریوالی هم چاته ښکاره نه شي چې دا به بړستن کې دننه پیړه ښځه پرته ده او که نری ښځه پرته ده دا هم چاته ښکاره. شپې جنازه د شپې مې لاس ایشتل او د خاوند ته ویل چې ما له غسل ورکول دا فاطمه رضی الله عنها ده. د فاطمه وصیت ته قرآن او حدیث کې د فاطمه وصیتونه څنګه دي؟ موږ خو خپله فاطمه د شاپینګ سنټر نه منع نه کړه د خپله عایشه بیبي خو موږ د شاپینګ سنټر نه هم چېرته منع نه کړه دا هم د خلوت نه منع کړه ده نه خو موږ غټ جوال او موبایل هم چېرته وانغېست.